د چین متحده عربي امارات او ازبکستان په ادامه تیر کال په روسیې فدراسیون، ترکیه او پاکستان کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو سطحه د سفیرانو کچې ته پورته شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي دا خبرې د 2015 کال د اکتوبر په لومړیو کې د خپل وزارت د لاسته راوړنو په غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت ته 2015 کال د ډیپلوماټیکو اړیکو له پلوه له لاسته راوړنو ډک و. خو آیا رښتیا هم 2015 کال طالبانو ته د نړیوالو اړیکو له پلوه بریالی و؟ د همدې موضوع حقیقت څېړو. د طالبانو له واکمنۍ 4 کال او شاوخوا 15 میاشتې اوړي. همدومره موده کې د نړۍ په کچه یوازې روسیې د 2015 کال د جولای میاشتې په 3 نیټه طالبان په رسمیت وپېژندل او د طالبانو سفیر په خپل هیواد کې ومنه. یو شمېر نور هیوادونه سره له دې چې ټینګار کوي طالبان په رسمیت نه پیژني، خو دوی استازي په خپلو هیوادونو کې منلي دي. په همدې 2015 کال جون میاشت کې ترکیه د طالبانو ډیپلوماټ د سفیر په توګه ومنه. په تیر کال کې مو 4 نویو هیوادونو ته ډیپلوماټان استولي لکه جرمني، ناروې، هند او اندونیزیا. د آلمان حکومت بیا د جولای میاشتې په 23 نیټه د قونسلي چارو په برخه کې د طالبانو 2 استازي ومنل. په 2015 کال کې د طالبانو اړیکې له پاکستان سره چې د دوی نږدې متحد ګڼل کیږي ترنګلې شوې او د سرحدي لارو په تړلو سره طالبانو هڅه وکړه چې هند او ایران ته نږدې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر بیا د همدې کال په اکتوبر کې هند ته سفر وکړ چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان ومنل او هند د سفیر په کچه خپل استازی افغانستان ته ولېږه. په 2015 کال کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو لپاره امریکایي پلاوه څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل، خو له واشنګټن سره د طالبانو اړیکې عادي نه شوې او د ټرمپ حکومت په ځینو مسایلو کې د طالبانو په حکومت فشارونه راوړل. د بیلګې په ډول مالی مرستې په افغانستان بند کړې او د بګرام اډې د بیا ترلاسه کولو غوښتنه یې څو ځله مطرح کړه. د 2015 کال په وروستۍ ورځ د ډسمبر په 1 د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تیر کال حکومت د ډیپلوماسۍ او له نورو هیوادونو سره په اړیکه کې پرمختګ کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي چې د ریاست الوزرا د مرستیالانو او وزیرانو په ګډون د کابینې غړو 9 نوي بهرني سفرونه درلودل چې د اقتصادي، تجارتي او ډیپلوماټیکو اړیکو په موخه ترسره شوي. خو آیا دغه پرمختګونه چې طالبان یادوي د افغانستان په څیر یو هیواد ته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ډیرو په باور له نړۍ سره په اړیکو کې پاتې راغلی بسنه کوي؟ دا چې دوی وایي چې روسیې په رسمیت باندې پیژندلي یا چین له موږ سره اړیکې لري، د دوی سفیران یو په بل هیواد کې دي، دوی خپلې امنیتي اندېښنې کومه چې په سیمه کې لري هغوی ته په کتو دغه کار له طالبانو سره کوي. او بل دا دی چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازی نه مني، نو د هغه مشکلات چې طالبان ورسره مخامخ دي د دوی لپاره د 2015 کال یا له دغه څخه مخکې څه باندې 4 کاله لاسته راوړنه نشي کېدلی. طالبان وایي چې د نړۍ په کچه د سفارتونو او قونسلګریو په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې شاوخوا 40 سیاسي استازولۍ لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپلې یوه لیکنه کې چې د 2015 کال د اګست په 8 نیټه یې خپره کړې وایي طالبانو د 2023 کال په جولای میاشت کې ټوله نړۍ کې یوازې 12 ډیپلوماټیکي استازولۍ درلودې، خو په 2015 کال کې د افغانستان ډیپلوماټیک حضور 2 برابره شو، یعنی 23 استازولیو ته پورته شو چې د طالبانو لخوا اداره کیږي. خو ډیر شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په بیا راتلو او د دوی د واکمنۍ مودې ته په کتو افغانستان د نړیوالو او ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خورا شاته پاتې شوی دی. نو په پایله کې ویلی شو چې اوس مهال افغانستان کې واکمن طالبان د نړۍ په کچه پرته له روسیې بل هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني، په ډیرو ډیپلوماټیکو استازولیو او سازمانونو کې خپل رسمي استازي نه لري او نړۍ ورسره هغه ډول چې په کار ده لا هم خپل تعامل نه دی عادي کړی. نړۍ له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه مراعات، بشري حقونه خوندي او د کار او زده کړو ترڅنګ ښځو ته په ټولنه کې د فعالې ونډې زمینه برابره کړي. خو طالبانو د ښځو په برخه کې د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو په اړه هیڅ ګام نه دی پورته کړی. نو دغو شرایطو ته په کتو نړیوالو اړیکو او د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې پرمختګ هغه وخت شونی ښکاري چې طالبان له نړۍ سره د نړیوالو قوانینو پر بنسټ تعامل وکړي او هغه څه مراعات کړي چې نړۍ غوښتنه کوي.